چې هغې زمونږ کلي کې یو ښځه ده او هغې سره پیریان دی او پیریانو په ذریعه د خلکو کارونه کوي. دا ما ته دروغ ښکاري. د ښځو نه زیات مکرجن قوم نشته او دا زړې ښځې د ټولو زیات مکرجنې دروغ وایي. زمونږ چارسده کې یو ښځه وه، هغې هم داسې دعوه کوله چې زمونږ ما سره پیریان دی او خلکو له به یې دارو ورکړو نو امتیازې به یې خپلې ورکړه، شیشه کې به یې وکړې او به تور شوي. نو دا دروغجن خلک دی او پیریان ساتل. زه یو ځای کې وم اټل کې، نو یو ښځه وه د مالدار سړي، زوی یې سوال جواب راوړی چې پلانکي ځای نه م سړی راوستی و او ناجوړه وه، د ګیس بیماري وه. وی پتا چا تعویضونه کړي دی، خو زه ما سره پیریان دي، زه به یې راوباسم. نو 800 روپۍ به اوس راکړې او 600 بیا دي یا 1600 یې کړې وې، نو 800 مې ورکړې او 600 پاتې. ما له چې ما دا دروغجن سړی دی، دې قطعا 600 له دوباره نه راځي. او دغې ټیزمار ته به دې ویلي چې تا سره پیریان دي نو د بینک نه یو بنډل راوباسه په پټه راوړه، یا د سبزي منډۍ نه یو کریټ سیوان راوړه. اوس به یې رښتیا او دروغ معلوم شي. دا ټول دروغجن خلک یې. ښځو پیریان ټیک ته پیریان هم شته او موږ یې قایل هم وو، خو دا عام خلک چې څه وایي دا دروغ وایي. او ښځو چې خېټه کې درد شي وي پیریان دي روان. نو ښځې خو وهمي قوم دی او علاج هم داسې وهمي. دا دروغ خبرې دي. دا ښځه د دغه نه ونیسئ کمسۍ نه چې بیا دې دا کار وکړو بیا به دې سرمن وباسو. چا بعضې خبرې لیکلي دي چې دې سړي د خولې نه دوخ کې دي او قصدن، نو دی خو کافر شوی دی پې او نکاح به دوباره تړي. ښځه هم جدا شوې ده او توبه به وباسي که مسلمانېدل غواړي، توبه به وباسي، بیا به داسې نه وایي او نکاح به دوباره تړي، نکاح ختم شوی. دا چې چا دې کیسې لیکلي دي هغه الفاظ زه نه وایم.